بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو محترمو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. تازه خبر دغه دی چې وال سټریټ ژورنال یو راپور ورکړی دی چې اشرف غني د خلیلزاد لیدنه رد کړه. مخکې له دې نه چې همدې مطلب ته راشو، د ټولو دوستانو زه هیله کوم چې زموږ کوم چینل شته هغه درسره سبسکرایب کړئ. وال سټریټ ژورنال وایي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زمیر خلیلزاد لیدنه رد کړې ده. د وال سټریټ ژورنال په خبره د خلیلزاد تېره ورځ او تېره شپه او نن ورځ هم غوښتل چې اشرف غني وګوري، خو هغه لیدلو ته وخت نه دی ورکړی. بلې خوا یو شمېر باوري سرچینې وایي چې خلیلزاد غواړي ولسمشر غني باندې د ملي یووالي حکومت موجوده موده وغځوي، ځکه خو یې لیدنه رد کړې ده. خلیلزاد تېره ورځ کابل ته راغلی او له پخواني اجرایي رئیس عبدالله او ځینو نورو سړو سره یې کتلي دي. محترمو، همدغه مطلب و. تازه خبر چې دی همدغه و. خدای دې وکړي چې خوښ شوي مو وي، بیا هم زموږ سره پاتې شئ، خو زموږ کوم چینل چې د هغه د سره سبسکرایب کړئ. نوي تازه معلومات چې دي موږ سره شریکوو. تر بیا پورې د خدای په امان.